تاسو چېرته لاړئ لیلا له کم څخه وتلي ځناورو تاسو څه وکړل زر کوئ تاسو څه ډول عسکري ولې مقابله نه شو موږ مقابله نه شو کولی چې زه خبر وای چې بیلتون دی او ما بلالې ته لاس نیولی ګرځونه تا څه وکړل رزیله ودرې چېرته تښتې ودرې مشره ته څه کول غواړې راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وي واه 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 دا د شیرزاد ولسوالۍ د کودخیلو سیمه ده صابه خوړلي وو دا په ور روان دی هغه ډېر ښه خفه دا ځل د غټ شاټ وهلو کوښښ وکړ 2-3 قدمه بال پسې مخکې راغی واټ ا بیوټیفول شاټ سلامونه فانوس افغانستان لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله روغ او جوړ اوسېږئ زه سراج الدین پژوا کې د شیرزاد ولسوالۍ مربوط د کودخیلو سیمه دا د غره لمنه ده شنه او سمسوره ساحه ده راځئ لیدونکو دلته یوه کلیواله په فرهنګ او معیاري ډول برابره خپرونه ده راسره پاتې شئ دا خپرونه وګورئ د کیمرې په برخه کې راسره ملتیا سمیع الحق صادق کوي راځئ راسره پاتې شئ دا خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ بیا هم ستړي مشئ لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ یو ځوان راسره څنګ کې ولاړ دی خبرې اترې به ورسره وکړو السلام علیکم ستړی مشئ وعلیکم السلام روجان جوړ په خیر راغلی ډېر زیاته مننه لیدونکو د ځان ور وپېژنه ما نوم نصیر احمد شیرزاد دی زه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم په دغه ولسوالۍ کې زه په خپله کمپیوټر بکس کې کار کوم دغه ولسوالۍ چې څومره ټورنمنټونه دي هغې کې زه دلته فعالیت کوم چا خبره تمثیلي پارچې هم زه دلته مخې ته وړم لکه ځینې مکتبونو کې غونډې وي هغې کې هم زه ګډون کوم ما فعالیت په دغه ولسوالۍ کې دغه دی ډېر ښه ماشاءالله بس دا ستا وړتیا او ځانګړنه ده که نه ښه نصیر جان لومړی به یې د کمپیوټرۍ نه پیل کوو که نه اول به لږ کمنټري وکړو ازه مهرباني سلامونه یو ځل بیا ستړي مشئ ګورو سیالۍ کې مخکې څه پېښېږي دلته دوه چټک فلران میدان ته راښکته شول بابر اعظم ورسره څنګ کې رضوان فضل حق فاروقي دا ټیکه لپاره انتخاب شوی خدای دې وکړي چې وکټ ترلاسه کړي ټول دعاګانې وکړئ 108 ټارګېټ افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورکړی دلته دوه چټک فلران میدان ته راښکته شوي ګورو څه کوي فضل حق فاروقي ډیپ تړ مین ورسره څنګ کې لانګان کې فلټران بیرون دي فضل حق فاروقي یو ځل بیا چمتووالی نیسي
یو ځل بیا چټک روان دی د لوبسار له چپ اړخه ورتېرېږي دا ځل د غټ شاټ وهلو کوشش وکړ 2-3 قدمه بال پسې مخکې راغی واټ ا بیوټیفول شاټ او دا ځل بال سټایل له بونډرۍ څخه د یوه غټې شپږیزې لپاره ورګزار کړ څه کوي رضوان د قدمونو چې بال وکړ مخکې راغی بال پسې غټ شاټ وهلو کوشش وکړ او سم د لاسه د بونډرۍ له بیټ څخه 78 متر په واټن شپږیزه ترلاسه شوه بالکل د غټ شاټ وهلو کوشش وکړ ډېر بهترینه شاټ و ډېر ښه بال ترسره شو این شو بال او به ګورو چې څه کېږي فضل دیب چې په هر زمان ځان چمتو کړی غټ هیټر دی ګورو یو ځل بیا فضل حق چې فاروقي ځان چمتو کوي یو ځل بیا چټک روان دی د لوبسار له چپ اړخه ورتېږي دا ځل بول کړ فضل حق فاروقي او سم د لاسه دلته رضوان خپله وکټ وویلله واټ ا بولینګ او سم د لاسه د لومړي انیسته د پای ټکی کېښود ډیره مننه ماشاءالله سم هنر لري یاره ته خو باید یو تلویزیون یا په یو راډیو کې کار وکړې دلته څه کوې په دوهم قدم کمنټري خو دې ماشاءالله ډېره ښکلې وکړه ښه دوهمې برخې ته به راشو ستا خوښه غږونه وباسي که نه تمثیل کې غږونه به وباسو د ریموټ له پاټونه به وړاندې مهرباني د ریموټ ته به تاسو چېرته لاړئ لیلا له کم څخه وتلې ځناورو تاسو څه وکړل زر کوئ تاسو څه ډول عسکري ولې مقابله نه شو موږ مقابله نه شو کولی ته څه بلولې بوډا زر کوه سردار قومندان روان دی بارانه مازغه مې خرابه نه کړې ته څه ډول انسان یې ته څه کول غواړې یو ځل مې مازغه خرابه نه کړې خلک مینه وي چې تاسو مینه ته وکوئ غواړئ چې ترکیه در په در کوئ سرداره مخې ته مې رانږدې ژوندی دی په ځمکه نه بازم بارانه مازغه مې خرابه نه کړه زما ملګري ټول خوښ یې کړه ته څه ډول انسان تا څه وکړل رضیله ودرېد چېرته تښتې ودرې مشره ته څه کول غواړې وی سړیه چېرته لاړې خدای دې باندې ورکړه وښځې ولې په خبره نه پوهېږې بیا دې غربومه وی سړیه دا څه کول ترکیه عسکر راغلي دي زر کوه خورجانې مه ډارېږه موږ داسې خلک نه یو تاسو ته باران څه ویلي باران دا درته ویلي چې ټول وژنئ تاسو څه ډول انسانان یې باید موږ او تاسو مینه وویشو په دې چې ترکیه دوه تقسیمه کړي هېڅکله هم نشي کولی سرداره زوی تاسو چېرته یې قومندان صاحب موږ د شنې درې دننه نه کېږو وحشیانو کلي کې بېګناه کسان وژلي دي هر څه یې تباه کړي موږ غواړو چې دا هر څه سم کړو سرداره زوی تاسو سره د خدای کومک وکړي ډګروال صاحب مشکل نشته زه شنې درې دننه نه کېږم ټول ملګري راسره دي تا څه وکړل مشره دا څه روان دي هر طرف لوبه خرابه شوه هر طرف ته یې بمان ایښي مشره چاودنې کوي وی سړی ټولې په باندې خدای دې خیر کړي دا څه حال دی وی خدای دې باندې ورکړه سړی تا څه وکړه وښځې ولې په خبره باندې نه پوهېږې ته ولې خبرې باندې نه پوهېږې دلته ترکیه عسکر وژل روا دي وی سړی ولې روا دي خدای دې باندې ورکړه وښځې مازغه مې مه خرابوه ګوره بیا دې د خپله لاسه غربومه وی سړی دا څه حال دی دا څه بدل شروع دی دا ته څنګه یو دم واوښتې ماشاءالله ډېر تکړه خو د هغه غږ ایستلی چې نومېږي جلیل او د نازا هغو غږونه ما دومره نه دي تعقیب کړي لکه دا نه نازا غږ نه شم ایستی بیا به کوشش به وکړو خو هغه اړوند داسې غږ نه راځي لکه موږ چې وغواړو که نه ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ مولا چې ډېره وړتیا تاکې ده زه به وریم که ته یو ټلویزیون په دوبلې څانګې کار کوي که نه نو دې ته به اړتیا نه وي چې څو همکاران ونیسي که نه همدغه یو ته کولی څو غږونه مطلب وباسي خپته نه پرېږدم زه وایم وښځې دا ماشومان چېرته لاړ دی ته ولې په خبره نه پوهېږې وی سړی دا څه بیا ته ویلی ماشومان مکتب ته ولېږه مکتب به وایي وښځې ته ولې په خبره نه پوهېږې تا ته ما څو ځلې ویل چې زه خپل ماشومان ښوونځي ته نه لېږم وی سړی خیر د خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږه زموږ دا کار زوی دې ونه لیده چې ډاکټر څه وښځې بیا دې د خپله لاسه غربوم ولې په خبره ته نه پوهېږې ته څه ډول ښځه شوې وی سړی دا څه حال دی دا دې څه حال جوړ کړو کور کې د ټول معنی تا راخیستی دی وښځې په خبره پوه شه زه خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدم ولې په خبره نه پوهېږې وی سړی زموږ د کلي ټول هلکان ډاکټران شو تا خپل ماشومان ولې ونه لېږله وښځې په خبره پوه شه نو سوار مې راواخله بیا دې د خپله لاسه ګوره غربومه په خبره باندې پوه شه وی سړی هر وخت زما د تا د لاسه دال دی بس مننه خوشحاله اوسېږئ ورور چې دی په هره برخه کې ماشاءالله ښه وړتیا لري خو خبره دا ده چې پټ استعدادونه باید راوسپړل شي زه دا نه یم چې که موږ تاسو که یو غږ وباسو شاید په ښه ځای کې هم د دې غږ څخه استفاده وکړو کولی شو چې یو کمنټري کوو د دې نه کولی شو په یو ښه ځای کې استفاده وکړو دا ملګری چې اوس په داسې یوه سیمه کې اوسېږي چې او دلته دا د خپل د ذوق مطابق کمنټري کوي دلته چې کوم ټورنمنټ کېږي په دې کې دا برخه اخلي د دې ځای خلک هم په ده باندې ډېر ډاډه دي خو پکار دا ده چې
دغه ویډیو تر تاسو در رسیږي د ده وړتیا باید درک کړئ او د څخه به استفاده وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسیږئ. دا چې ځینې ټوکې ټکالې م سره وکړه، شوخي م سره وکړه، د هغې بښنه کوئ او که وروستیو کې لیدونکو ته کوم لنډ پیغام وړاندې کوئ تعلیم باره کې، امن باره کې، مهرباني. بالکل ټول لیدونکو ته مو دغه پیغام دی، هغه مشرانو ته چې خپل ماشومان ټول ښوونځي ته ولېږي او ورباندې تعلیم وکړي. باید هغه ماشومان چې د ښوونځیو نه پاتې دي، هغه کوم مشران چې د کورنۍ سرپرستان دي، هغوی باید ټول خپل ماشومان هغه ته ښوونځیو ته واستوي چې خپل درس ووایي او خپل زده کړې مخې ته یوسي. بالکل افغانستان کې ستونزې شته دي، خو هر څه به حل شي، خدای مهربانه دی. حل به شي. کور د ودان، ډېره مننه، خوشحاله اوسیږئ چې بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ، جوړ په خیر. کودي خیرو ته راغلي یو، دا یوه ښکلې ساحه ده. دلته ښکلي ځوانان هم راسره ولاړ دي، د دوی سره به مرکه او جالبې خاطرې به رسره شریکې کړي. تاسو ټول ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. خیر راشئ، هر کله راشئ. ډېره مننه، قربان مو شمه. لومړی به دې ځوان ته راشو ځکه ښي لاس ته مې ولاړ دی. سلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. خیر اوسه، ته ستړی مه شئ. خیر راغلی شیرزاد ته او بیا زموږ ساحې ته. قربان دې شم، ډېره مننه. لیدونکو ته یې ځان ورپېژنه. نوم مې بشیر سادات، خو مشهور په میډیا کې یعنې مجازي نړۍ کې یم چې جنرال سادات باندې یم او یم د شیرزادو او همدلته مې کور وکړ. دغه زما ذهن ته دوه لغاتونه راځي، که نه یو جنرال راځي چې په انګلیسي کې عمومي ته وایي، یو جنرال ته وایي. ته جنرال یې که جنرال؟ جنرال یم، جنرال په اصطلاح باندې. ماشاءالله، جنرال سادات. او ډېر ښه، ځانله جنرال که. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. زندګي څنګه تېرېږي؟ دغه د کلي مازدیګري که نه، دا څنګه دي؟ شکر بیخي د لفظ داسې دي چې ډېر خوندور دی. یو خو هر مازدیګر دلته موږ مجلس کوو، بانډاره مې، او بل دغه د کلي او دغه د وطن یو دستور رواج دا دی، نو که د کور نه راووتې مازدیګر هر ځای کې بانډار کولی شي، هر چا سره کېناستلی شي او مقصد مجلس یې ښه کولی شي. دې ملګرو ما ته مخکې یادونه وکړه، دا مجلسونه ښه کوي، خو چې په موږ راواله کوي. انجینر صاحب خبره کومه ورځ چې دی چي نوبت شي که نه ځان به یې پټوي. نه هغه خبره به نه انجینر صاحب، دا خو د دوی دغه دی که نه، نو هغه دیره معلومه ده. دغه ملګری وایي که نه، دا ګوره مژواک صاحب همدا شی شوي. تېره ورځ یې موږ سره همدا کار وکړو، کله چې د ده نمبر شو او دا رانه پټ شو، ټلیفون یې هم بند کړو. نه پژواک صاحب خبره خو دا شی ده، د دوی د غلطیانو په حساب باندې. نو بېګا موږ دلته یو مجلس درلودو، نو زه مریض یم، ډېر سخت مریض یم، دوی شاید حال دي. نو دوی چې دلته کېناستو، خو زه یې کېنولم، تر 12 یې کېنولم. یو وخت داسې راغو چې زه یې په ځای پرېښوم او دوی تللي وو. نو هغه زور هغه بډاس ما دلته ترې وایستو چې والا تاسو ته چای نه راوړم او د ما نوبت نه دی، او دا ما هغه فکر کړی و، نوره کومه کیسه نه. کومه خبره چې ما وکړه، زه هم سم بزرګ یم، زه خو دې خبره م نو. مننه، خوشحاله اوسېږئ. ښه، قربان مو شم. دا بس کلیواله سیمه ده، شوق ځوانان پکې دي، نو دغه ساحې په داسې ځوانانو باندې ابادې دي، پوه شوې. او په اصطلاح موږ وایو چې کلو کې هغه پخوانی خوند نشته، خو اوس هم پکې شته دی. ستاسو غوندې ښکلي ښکلي ځوانان پکې شته، ماشاءالله. ښه، تا ته به راشي ځوانه، ته به لیدونکو ته څه وړاندې کوې؟ یاره ډېر څه شته دی، خو ذهنونه م هغه شان نه دي لکه مخکې چې وه. نو دردونه دي، ذهن دې ولې خراب شوی دی؟ ذهن خو ډېرې وجې شته دلته. ذهن خو یا اقتصادي مشکلات یا شوکي سړی. اقتصادي مشکلات هم شته دی او بل اړخ ته هم فکر کول فکر دی، خو دوه اړخونه لري په دې خاطر باندې. امین کې، امین کې. ښه، مهرباني اورو. ښه، کتابچه چې کور کې نه پاتې شوې ده؟ نه راسره ده، خو دلته موبایل کې مې دا کړې که نه. نو ازلجي شعر دی، نو ازلجي وایي ډېره سخته وي لالیه چې یادېږي دې او نه وي هغه کس چې پرې مینې، هغه کس چې دې خوښېږي، هغه کس چې پرې نازېږي، هغه کس چې درته خاص وي، محبت ورباندې خلاص وي. وایي ډېره سخته وي لالیه چې دې نه ورپرېږدي خوا ته، نه هغه راپرېږدي تا ته.
د جانان په کور دی لار وي ټیټې سترګې ترې تېرېږي بدنامۍ نه یې یریږي ورته نیم نیم ولي کېږي خو روانې نه ودرېږي ازل چې بیا وایي ډېره سخته د ډاکټر یې هر سړی رانه تپوس کړي دا څوک دی څه دې کېږي درنه تللی در سره دی هغه هم په تا مین دی که کیسه یو طرفه ده په خدای سخته د ډاکټر یې څه دروغ کړم څه رښتیا کړم داسې ګونګ ځواب پیدا کړم ځان ترې خلاص په یو رقم کړم چې تنخوا شم بیا ماتم کړم وای ولا سخته د ازله چې ماښام شي او خفه شي ښه ډېر وڅکي ښه نشه شي د خپل ځان په تماشه شي نه خو زه تاسو ته حیران یم که نه دا بیچاره دلته دومره سوی دی په اصطلاح غمونو خوړلی دی خو تاسو یې غم نه کوئ دا ولې مونږ والا انجینر صاحب ډېره مرسته ورسره کوو خو دا خپل هم لږ داسې دماغي مشکلات هم لري که نه ځکه ځان ته دومره بوج ورکوي که دومره خبره نشته لکه دا څومره چې دا غمجن دی انشاءالله موږ غم غم وکړو که نه ته نه ګورې ګیرې غونډه رسپینه شوې پښتانه باندې هغونه وسمه وګړي کار باندې روان دی انشاءالله پروژه به مخکې لاړه شي پروسس روان دی انشاءالله زه ډېر ښه دغه ملګری مې ډېر داسې جراره ډېرې خبرې کوي تاسو سره څه به لیدونکو ته وړاندې کوئ یاره داسې شعر او ټپې دا شیان خو هم نه دي یاده نعتونه خو به دي که نه فلحال هم څه نه دي یاده خو مننه به تاسو نه وکړو چې دلته ډېر لرې ځینې راغلي یئ خوشحاله اوسئ په خیر راشئ هر کله راشئ خوشحاله اوسئ الله ژوندی لري هم داسې زړه خارق غوندې کوي که نه زه هم چې تاسو دواړه یو ځای سره جوړوي یو ترنم مو کتاب بخښني یاره انجینر صاحب خبره خو ډېره ښه دې وکړله خو د دې سره زما ترنم نه برابرېږي نو د دې کافیه او ردیف ډېر بیا جوړ دی خو هغومره زما نه دی جوړ که نه لکه د ځان باندې ډېر فوکس کړی او ما بیا نه دی ته داسې وکړه د هغې نه یو لاندې ترنم راخوښ ترنم به وکړو که څو ټپې بندي بس خو چې داسې چې هغه هم په ترنم کې وي که نه ډیپلوم غوندې وایه نه ډیپلوما مه کوه داسې وکړه چې چې که نه مینهوال هم وایي چې واقعا دا غږ دی چې غږ د ترنم کې باید یو څه وشي وایي څه وشي مهرباني وای چې زه خبر وای چې بېلتون دی او ما بلالی تر لاس نیولی ګرځونه وای ما بلالی تر لاس نیولی ګرځونه وای ورکه لاله یا غږ راوکه وای ورکه لاله یا غږ راوکه د دنیاګۍ خلک دې مړي صابوینه د دنیاګۍ خلک دې مړي صابوینه وای چې زه خبر وای چې بېلتون دی وای چې زه خبر وای چې بېلتون دی ما بلالی تر لاس نیولی ګرځونه ما بلالی تر لاس نیولی ګرځونه مننه قربان ښکلی غږ دی دی او په هر لفظ کې دی یو درد پروت دی که نه موږ هم دا نشو زغملی یار ټول دردونه موږ ته راکوئ دردونه دي چې موږ در پاتې دي ته به لنډو کې یو څه ووایې که نه بیا به د دې ملګرو سره مرکه ختمه صحیح ده ځکه دا خپرونه نورې برخې هم لري صحیح ده مهرباني خو انجینر صاحب یو خو د راتګ نه ډېره مننه الله مو قدر وکړه خدای په خیر راوله هر وخت راشئ ستاسې راتګ دلته ډېر څه دي او بله دا خبره چې یو ناڅاپي تګ بیا د نصیر ګیرېدل دا ډېر جالبه و چې ما ته زنګ راغی نصیر درغلی ډېک ورکړه ما ورته چې هغه کور کې دی زه نه یم او زه بر راغلی مېلمانه راسره دي نو چې کله مې فکر وکړو چې تا سره خو خپله د انجینر صاحب راغلی دی پژواک او هلته د خپرونې د خاطره ما دې دغه سړی پژواک صاحب بخت کار وکړو د بخت نه ګانه ډېر وختور انسان دی نو په هغې خاطر باندې موږ نصیر ګیر کړو ډېرې خپرونې ورسره کړې خو مننه خدای م قدر وکړه خدای م هر وخت کې راوله او باعزته اوسېږي او د خپرونې په اخر وخت کې دا وایم دغه مشرانو کشرانو ځوانانو د ټول نه مو دا هیله ده دغلته چې کوم سیلانان راځي او یا کوم خپرونې والا راځي یا چکر دپاره خلک راځي نو که دغلته یو ماښه ورته برابر شي که د هغه سکارم یا بله مونږ وګورو د وزیرو نو ډېر سهولتونه دی د شپې دپاره او دغه د میلمه د تګ او د هغه دپاره خو ډېر زیات دی نو خلک به زړه ښه کوي دلته به راځي او هغه د سیل او چکر او خپرونو د خاطره د خوند دپاره ډېره مننه سیلانیان خو به زیات راشي خو چې تاسو بیا مطلب میلمه پالنه دا ډېره مهمه ده خو الحمدلله د افغانستان د هر ولایت د هر ولسوالۍ خلک ډېر میلمه دوست خلک دي او که څوک راځي ډاډه دې راشي ته کوم پیغام نه لري هر وخت وروره پیغام سره خوړلی تاسو څخه مننه چې په خیر راغلي یې هر وخت راشئ
سرسترګو راشئ قربان او ډېره زیاته مننه چې موږ هم په دې سختو شیبو کې یاد کړو مننه او دلته هم ځان حاضر الله مو لره ژوندي اوسېږئ ټولو ځوانانو نه مننه کاکا نه مننه چې زموږ طبیعت یې وکړ زموږ سره د کیمرې مخ ته ودرېده د هغه نه مننه او په کل کې ټولو ځوانانو نه مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ خوشحاله اوسېږئ دا هغه سي بلچي وهي ماشاءالله ماشاءالله شپې راغله ما لیدونکو د شپې 12 بجې دي دا ځوان لګېده هغسې چمونه وهي خو یو خبره د کلي ژوند په دې خوندناک وي چې هوا یخه وي که نه مزه خو همدا کوي او بیا چې طبې ملګري هم درسره وي که نه چې اوبه لګې او ځان ته یې په نیمه شپه کې ټپې وې خو شروع کړه ټپه که نه ما درته وی پوره بیانه کې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه ته یوه ټپه په شروع کړه چې موږ تاسو بس په دې پوه شو واقعا چې ته ښه اوبه لګوونکی ځه ور شروع شو دا ور خو واړم که نه اوسونه چې نیمایي کې پاتې شي او که نه په ملا خو درد نه دی یاره لږ لږ خوږېږي زور در باندې زیات دی ښه مړه غونډ چمکې دي غونډ غنم وایسته ښه ته یو ترنم پرې شروع کړه انډیواله یوه ټپه ور باندې شروع کړه ټپه درته ویمه ورته یوه ټپه ووایه په ترنم کې او په ساده یې درته ساده یې وایه زه ورکړه چا راته ویل جانان دې تور دی چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینم واه 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 نو څنګه په رڼا دې نه ده کتلی په سر کې د غټه بجلي لګولې او په رڼا دې نه ده کتلی دا خو بیا مړی که نه هغې زه راځه نو بس ته راځه ټپې به درته هلته وکړو او بل یار چې دی هغه د هغه په سر ولاړ دی څه نومېږي دی بندګي په سر باندې غږونه ته په خپل ټایم کوي که ناسې په عذابول کوي دا وګوره نیمایي کې ډوډۍ ته ناستو غږ یې وکړې وی راشه واړه او ولا چې مزه خو کوي خو لیدونکو دا ګورئ شپه ده او نیمه شپه ده د شپې به 11 بجې وي او دوی چې دی اوبه لګوي اوبه وارې دی بجلیان یې سر کې اچولي لګی دی بس ډوډۍ نیمه شپه کې دوی خوري اچې کې اوړ کو کور ته لاړ شئ که نه کور ته نه ځئ خرچې خو دي هماره کور ته لاړ شه که نه چې کې اوبه لګوئ سخته خو به نه وي ډېره نه نه انشاءالله نه دا ښکلې هوا مزې تاسو وکړي او ډوډۍ خوند کوي که نه کوي ډېر خوند کوي او بل هغه دا بل وایي دا کری په پلو ورته ناست دی اوبه نه لګېده شته یو کار کوونکی دی یو کار ښودونکی دی ښه نه ته چې د وخت خبرې ورته کوې زه ورته خالي چې دغه خلک چې کله د ما دې اوبه ورشي بیا مرکې لره غواړم ښه ټوله شپه راته مرکه دا مې یو کمال دی که نه پخوانۍ کیسې راته کوي والله چې دغه ډوډۍ ته سړی کیني کله کله سړی کیسې کوي که دا خو اوس کیسې نه کوي غلی ناست دی والله چې دا اوس دلته طبیعت بیخي ډېره خرابه دی دا یو چې مطلب غوښه نه خلاصه نه کوي که نه زموږ یو ملګری و پاکستان جیل کې ښه هغه چې کله موږ د پسه غوښه پخ کړې وه نو هغه له به موږ ویل چې لږ اوبه راکړه ما سره دونه ټیم نشته چې ډوډۍ نه خلاصه نه کوي دا ما سره اوس داسې سره دونه ټیم نشته چې کله الوګان مالوګان وو بیا زه لاس به نه مې ولاړې زه تابعدار او نن نه یم والله ښه ساعت خو ورسره بیا تېر وو والله خو صبر ډوډۍ خوند کوي که نه کوي ډېر ماشاءالله ډوډۍ خو به ځکه خوند کوي چې دا چې لیدونکو تقریبا تر نیمې شپې پورې اوبه ولګې او بیا هغې نه اوس ډوډۍ ته په نیمه شپه راشي دومره انتظار نو دا خو بیا حتما خوند کوي ډېره لرې دی هم دا ډوډۍ راغلې ده که نه او تا په سر کې شی لګولی دی دا بجلي ده وروره بجلي ده او دا چې کله ور خاړو دا نو بیا ډېر ښه کار کوي موږ ته که نه هسې نه سر نه دې خطا نه شي نه تړلي مې ده دلته اوهو سم ځان دې په اسمان کړی ښه او که نه ځان به ورته اماده کوې وروره نه ښه خبره ده پوه شوې خو پام کوه ډوډۍ ډېره ونه خورې ګوره بیا ورخ کې کار نه شي کولی نه چې ډوډۍ ونه خورې بیا ور خړوی شي خو خېټې درندېږي بیا که نه غم دا دی چې ډوډۍ ورته وخورو بیا ورخو ته تکړه شو بس ځان تکړه کې ورته ښه زه مو سره لږ اوبه ولګوم څه ده که نه ته لږ راسره ډوډۍ وخوره که نه ډوډۍ خو ما خوړلې ده ما خو ډوډۍ وختي وخوړه خو بس تاسو بس ډوډۍ ته کش ورکوئ څه ده که نه خو لږ کپله لږ وړوکي کوئ وننښلېږي
هوا یې خلاص مشکل نشته خو بس نه چې د کپل ونخته یو څوک ورته په دې ملا کې ورکه صحیح ده داسې نه چې مې دور باندې بوټ ورو داسې نه چې مې دور باندې بوټ ورو باسې دې نه مخکې مې لږ داسې شنه سابه خوړلي وو او دا په ور روان دی هغه ډېر سخت خفه دی او بله خبره دا چې دا غم ویلې صابه بس معدې نه وځي نه نه کلک نه معده کې کلک نه دا ور روان دی هغه نه دا رقم په شاخه دی چې اوس به څه نه خبره باندې فاصله خوشاله نه یو دا خبره بله ته دا صابه ولې لازمي دا څه چل دی بس دا خوراکي دی بل شي دی خو بس موږ دا صابه چې دی که نه دا صحابه غریبانان دي غریبانان او بل دې صابو کې ویټامینونه شته که نشته ته څه وایې ولا بس صحابه خو ډول ډول وو په دې سوتل نه خو دنه به زه دا پوښتنه کوم ته چې کله صابه وخورې مطلب بیا درې کشي که نه که کش نه یم نو هغه صابو مخې ته راوړو بیا کش دا ډېره مننه یو اوبه واړه جګ شه پڅه ډوډۍ نه همداسې ژوند دی ورو وګوره نیمایي کې به ورخاړو ځه ورځه لیدونکو بس دا ځوان چې دی ورخ ته ورجګ شو پوه شوې وباړې تاسو ډوډۍ وخورئ انډیواله نو ما ته خواست نم ست نه کوئ نو راځه وخوره راځه نه ما خوړلې ده مننه کش ورکړئ